بسم الله الرحمن الرحیم. د سکون رادیو او د سوشل میډیا د برخې درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. هیله د ټول په روغ او جوړ اوسئ. یو ځل بیا هم د ډاکټر خپرونه ده چې وړاندې کولو ته زه اوسې کې راغلی یم، او په نننۍ خپرونه کې بیا هم د تل په څېر سره یوه روغتیایي موضوع درته څېړو چې نننۍ موضوع مو د وسواسې ټاکلې ده چې وسوسه څنګه یو حالت دی او د دې هغه پېښې او وقعات یې څومره دي، اسباب یې څه دي، کلینیکي نښې نښانې یې څه دي او د دې تاوانونه به څه اوسېږي. همداراز څنګه کولی شو چې دا ناروغي په یو شخص کې موجوده وي، هغه کوروالی یا تداوي یې څنګه ورته کولی شو. د همدې موضوع د څېړلو او سپړلو لپاره په هلمند کښې د طب پوهنځي استاد او همداراز د عمومي داخلې او ترڅنګ کې د معدې او اعصابو ناروغیو متخصص ډاکټر ښاغلی ډاکټر صاحب معزالله زاهد خپرونه کې راسره دی. تمه ده چې دغه لنډه برخه تاسو تر وروستیو راسره وګورئ. په پیل کې ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، ښه راسئ. ډېره مننه. خیر اوسئ. وسیق صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، صحتمند به یاست. ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب نن د وسوسې د ناروغۍ اړوند غواړو وغږېږو او لیدونکو ته معلومات ورکړو چې دا څنګه ناروغي ده. بالکل، وسوسه یو رواني ناروغي ده. دا ابسیسیو کمپلسیو ډیس آرډر یا وسوسه ناروغي دا داسې یو ناروغي ده چې پر شخص پر خپل کړي کار باندې شکمن اوسي، وسوسه لري. دغه وسوسه په دوه ډوله ده چې یا فکري وسوسه یا ابسیسیو او یا ځي هغه کار دپاره هغه کار بیا ځلې ګوري، کمپلسیو. یعنی یو داسې وي چې یو کار باندې مثلا دروازه یې تړلې وي چې روان سي، ځینې فکر کوي چې ما دروازه تړلې ده که نه، فقط فکر کوي. دا فکري وسوسه ده. یو راځي بیا یې چې کوي دې ته کمپلسیو وایي. نو دا ناروغي ابسیسیو کمپلسیو ډیس آرډر یا پر خپل کړي کار باندې وسوسه درلودل دي. د دې ناروغۍ وقعات یا پیښې چې دي تقریبا په ټولنه کې د 2.3% کسان تقریبا په سلو کې په دې ناروغۍ باندې اخته دي. ښځینه او نارینه تقریبا مساوي شکل باندې اخته کوي او عموما په ځوانانو کې وي د 15 کلنۍ څخه په مخ کښته عمرونو کې، یعنی تقریبا په 10 15 20 25 تر 15 کلنۍ عمرونو کې تقریبا په دې ناروغۍ وقعات چې دي زیات دي. او بل دا چې تقریبا په هغه کسانو کې ډېر زیات دي چې هغه تر ډېر سټرس او تر ډېر فشارو لاندې اوسي، هغه د اوسېدو ساحه ډېره ورته تنګه اوسي. په دې کسانو کې تقریبا د دې ناروغۍ وقعات چې دي زیات دي. او ډاکټر صاحب اسباب یې څه اوسېږي؟ اسباب چې دي ډېر زیات دي، خو هغه اساسي لامل یې دقیق معلوم نه دی. ولې ځینې دواګانې لکه امفیټامین دي، کوکاین دي، همدارنګه ځینې د سایکوزیس ضد درمل دي دا، او همدارنګه جینیټیکي که څوک په کورنۍ کې د پلار یا مور یا هم ورور په دغه ناروغۍ باندې اخته وي، تقریبا جینیټیکي فکتورونه یا جینیټیک یا ارثي فکتورونه ډېر زیات پکې رول لري. همدارنګه ځینې اوټومیون ناروغۍ دي چې دغه په وجود کې خود به خودي ناروغۍ دي، دا د دې سبب کېدلی شي. همدارنګه د محیطي فکتورونه چې مثلا ما مخکې یادونه وکړله چې څوک ډېر تر فشار لاندې اوسي یا مثلا یو ضربه وویني او یا همداسې چې په ژوند کې داسې یو څه ورته پېښ شي چې هغه دته ډېر د زغم وړ نه اوسي، یا د اوسېدو ساحه په هغه ساحه کې چې دی اوسېږي هلته ډېر فشارونه ورباندې اوسي. همدارنګه د دماغ جوړښت او د هغه وظیفه، مثلا ځینې وختونه یو څوک په ولادي شکل باندې د سوی اشکال سره پیدا کیږي، یا مثلا یو څوک په کسبي شکل باندې یا ټکر کوي یا د یو ځای رالویږي یا یو ذهني شکنجه ویني، دا هغه د دماغي وظیفه او یا هم د جوړښت له نظره تغییر پکې رامنځته کوي. او همدارنګه په د ځینې هورموني تشوشات چې په وجود کې هورمونونه خپل فعالیتونه لري، د هغو تشوشات دا هم کولی شي چې وسوسه ناروغي رامنځته کړي. بله. او ډاکټر صاحب کلینیک یې څه دی؟ عموما دا ناروغان دوه غټ د کلینیکي نښې نښانې لري چې هغه یو واشنګ دی، یو چیکینګ دی. واشنګ په دې معنی چې دی ډېر منځل کوي، که کالي ډېر لږ څخه یو اوبه پر مښلي یا یو چټل سي دی څو ځلې مینځي، که یو خور په کور کې اوسي لوښي یو ځلې پرې مینځي، بیا
اطمیناني نه وي بیا راځي بیا یې پرېمینځي کالي بیا ځلې پرېمینځي لاسونه په دې کې ځینې کسانو کې ډېر ځلې لاسونه هم پرېمینځي ځینې پر اوداسه باندې ډېر وخت تېروي ډېرې اوبه استعمالوي ځینې بیا چې دي د دې څخه مثلا د کور شان بیا په زیات اندازه څو ځلې مینځي ډېری وخت باندې چې لمانځه ته ولاړ سي لمانځه باندې دی ډېر اطمیناني نه وي چې ما به اودس په صحیح ډول کړی یا مثلا ځینې د دې څخه چیکینګ کوي چیکینګ په دې معنی چې دروازه یې بنده کړې بیا پسې روان یې چې ته ودرې ما دروازه بنده کړې ده که نه د ګازو ډبه یې بنده کړې اوسي بیا پسې روان یم هغه ګوري چې بنده ده که هیله ده یا مثلا ګروپ یې د وتاک بند کړی بیا ځلې ځي موږ داسې مخکې هم ویلی چې دوی پر خپل کړي کار باندې اطمیناني نه وي ډېری وخت دوی چې کړی کار اوسي د هغه دپاره بیا ځلې ځي بیا ځلې کوشش کوي چې هماغه کار ترسره کړي یعنې داسې وخت راځي چې دی لمونځ 4 رکعته لمونځ دی اخري رکعت ته چې ورسېږي بیا وسوسه سي چې دا اوس ما 2 رکعته وکړي بیرته دا لمونځ د سره راګرځي ډېری وخت پر منځو تېروي ځینې د دوی څه پر اوداسه او پر د لوښو د پرېمینځلو یا د بدن پر پرېمینځلو باندې تېروي ځینې د دې څخه ډېری وخت په دې وخت تېروي چې ټول وخت په چیکینګ یا هغه شی چې هغه کار چې ده کړي بیا چې کوي نو دغه تقریبا د دې هغه ډېرې وسپې کلینیکي نښانې دي چې په پېژنده کېږي یعنې پر خپل کړي کار باندې یا فکري او یا هم هغه کار ترسره کولو دپاره دوی شکمن وي ډېره مننه ډاکټر صاحب که پر وخت باندې تداوي ونه اوسېږي آیا اختلاطات ورکولی شي؟ بالکل دا ناروغي تقریبا یو دا چې کېدای شي چې دا ناروغان په رواني نورو ناروغۍ باندې مثلا په انزایټي باندې یا روحي ویره باندې اخته سي یو ټیک ډیسارډر ورته وایي کېدای شي چې د دوی په پزې یا د شونډانو او یا هم د سترګو پر شاوخوا باندې غیر ارادي حرکات ورته پیدا سي او تر ټولو بد تاوان یا اختلاط یې دا دی چې که چیرې دې ناروغان ته پر وخت تداوي ونه سي یا دا ناروغان بابیزه وګڼل سي کېدای شي چې ځان وژنه وکړي ځکه دوی په ژور خفګان هم اخته کېدای سي په انزایټي باندې هم اخته کېدای سي روحي ویره باندې نو تر ټولو غټ اختلاط یا تاوان چې دی هغه ځان وژنه ده چې ځان وژنه هم کولی سي دا ناروغان او په وروستیو کې په لنډو کې ډاکټر صاحب وایي چې تداوي څنګه کولی سي داسې ناروغان د دې ناروغانو د تداوي داسې ده چې وسیک محترمه 25% د دې ناروغان چې دي منظمه دوا نه اخلي بدبختانه او یا هم د ډاکټر کومه خبرې چې ورته سوي وي هغه دوی په صحیح ډول نه عملي کوي نو 25% کسان چې دي د زیات وخت لپاره همدغه ناروغۍ څخه کړېږي ځکه ډاکټر ته چې ځي یو د یو 20 شپو میاشتې دوا خوري بس وایي دا نو ورکه نه سو نور نه ځم 50% یې د شدید حالت څخه او متوسط حالت ته راتلی سي 25% چې دي د یو ښه تداوي سره مکمل تداوي کېدلی سي یعنې دا ناروغان چې دي د یو څخه تر 6 میاشتو په موده کې تداوي ته ضرورت لري ځینې کسان د دوی څخه تر 1 کال پورې تداوي ته ضرورت لري هغه نسبت هغه د ناروغۍ شدت ته په کتو د ناروغ څومره د خپل ځان سره د ناروغ خپلوان څونه د ناروغ سره همکاري کوي دلته ډېره مهمه خبره ده د تداوي پلان کې هم مهمه ده چې د کورنۍ غړي د دغه مریض سره ډېره همکاري وکړي او خپل شخص تصمیم ونیسي 15% په رواني ناروغۍ کې چې دی خپل د شخص تصمیم چې دی په تداوي کې رول لري د ډاکټر هغه خبرې چې باید چې کله د مریض راسي ناروغ وختاً په وختاً ډاکټر ته راسي هغه کانسلټ مشوره ورسره وکړي ډاکټر دوامداره مشورې ورته ورکړي چې مثلا که ته په هر شي باندې وسوسه لري د هغه په وړاندې دته کار اسانه کړي مثلا ځینې کسان زه مثال دروایم د ډېری وخت د دوی نیت نه تړل کېږي دا باید د یو عالم ته دی ورواستوه سي چې مثلا هغه عالم ورته وایي چې دا نیت دا معنا نه ده چې ته دونه شان سره یادوې خو الله تعالی ستا په دې باندې پوهېږي چې ته د کومه ځای ولاړېږې او داسې ته ځې بیا راځې تر لمانځه پورې همدغه ستا نیت دی نو ډېری وخت داسې کسان په نیت یې نه تړل کېږي ځینې خو مهمه دا ده چې منظمه تداوي د ډاکټر سره وختاً په وختاً لیدنه کول د خپلوانو د کورنۍ د غړو همکاري او خپل د شخص د خپل ځان سره همکاري او د ناروغۍ لپاره تصمیم نیونه دا د تداوي پلان دی
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې په لنډو کې موضوع راته کور کړې. خیر سي ژوندۍ سي موضوع ډېرې زیاته وه چون وخت کم دی. خیر سي ډېره مننه لیدونکو له تاسو هم ډېره مننه چې تعقیب مو کړل او مو لیدلو وسوسه نه راغلې چې ډاکټر سیماز الله زاهد راته سپړلې او څېړلې. بیا هم وایي چې په مرکز لښکرګاه ښار کې ډاکټر صاحب زاهد خپل شخصي کتنځای لري او د طب پوهنځي استاد پاتې شوی او همداراز د عمومي داخلي معدې او اعصابو ناروغیو متخصص ډاکټر دی. دا به د ډاکټر خپرونه تر بیا ښه